کرکټ بورډ د نړیوال کمپلیکس د جوړولو لپاره نوی اعلان کړی دی او مثبته خبره ده، خو اصل ستونزه چیرته ده؟ دوی اعلان کړی دی چې د اګست تر 12 نیټې پورې د کابل نړیوال کرکټ کمپلیکس د دوه لوبغالو چې دوهم او دریم لوبغالي د دې د جوړولو د چارو لپاره چې کار په پیل کې اړوند شرکتونه کولی شي تر اګست 12 نیټې پورې خپل ثبت نامونه ترسره کړي. په داسې حال کې چې د همدغه لوبغالي د جوړولو چارې 2 میاشتې مخکې د هغوی ډبره کېښودل شوه او اوس دغه دی چې د داوطلبۍ خبره راغله، نو یوازې د 2 لوبغالو خبره شوې ده چې هغه هم دریم او دوم لوبغالي دي، یعنی مطلب 2 فرعي لوبغالي پکې شامل دي او لوی لوبغالي اصلا په دې اعلان کې نه دی شامل. یو اصلي میدان دی او 2 فرعي میدانونه، یعنی اصلی میدان چه ده د 4,000 کسان لپاره به د تماشاچان د ناست ځای چې ټول د آی سی سی او د نړیوالو میدانونو د سټنډردونو څخه به برخمن وي. مطلب دا دی چې یو ځل بیا هم لوی لوبغالي چارې له پامه غورځول شوي دي، مطلب په دې باندې هم کار نه کیږي. هغه څه چې افغانان ورته کلونه انتظار دی او کلونه دا خبره کیږي چې په افغانستان کې نړیوال لوبغالي جوړیږي او د دې چارې ځنډنې شوې وي. اوس چې بیا هم د دې د چارو ډبره کېښودل شوه 2 میاشتې مخکې او اوس یې د داوطلبۍ اعلان کې یوازې 2 لوبغالي اعلان کړي دي. بیا هم ستاسو په نظر باندې فکر کوئ چې د کرکټ بورډ دغه اعلان مناسب دی چې یوازې دوی د 2 فرعي لوبغالو یادونه کړې ده او اصلا لوی لوبغالی دوی په نظر کې هم نه دی نیولی یا په دې باندې د چارو ترسره کول هم په نظر کې نه دي نیولي؟ ستاسو په نظر باندې لومړیتوب لوی لوبغالی دی او که 2 فرعي لوبغالي؟ نظر مو حتما په کمنټ کې را سره شریک کړئ او ویډیو مخکې شریک کړئ.